وصال کې مزبانه کیسه خبرې شنازم وایي فقط اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گران و حاضرین و السلام علیکم ما خو یو غزل لیکلی یا نظم د نظم بیرته وایم و چې ټول وطن به سیمو زر شي پښتنو کا فکر وکړو ټول وطن به سیمو زر شي پښتنو کا فکر وکړو هر یو کاڼی به مرمر شي پښتنو کا فکر وکړو او په یو کال کې دوه اخترې په یو کال کې دوه اخترې یا وړوکی او بل غټ دی په یو کال کې دوه اخترې یا وړوکی او بل غټ دی او بیا به هره ورځ اختر شي پښتنو کا فکر وکړو و سحرونه به ښایسته شي مخامونه به ښایسته شي سحرونه به ښایسته شي مخامونه به ښایسته شي هم ښایسته به مازدیګر شي پښتنو کا فکر وکړو او مظلومانو په څېر ښکاري د دې وخت په آینه کې مظلومانو په څېر ښکاري د دې وخت په آینه کې و د خپل زور نه به خبر شي پښتنو کا فکر وکړو و دا په موږ چې مسلط ده د مودو د زمانو نه دا په موږ چې مسلط ده د مودو د زمانو نه دغه شپه به سپین سهار شي پښتنو کا فکر وکړو او مقتدو چې د اوتر د خولې خبرې که د زړه په مینه واورو د اوتر د خولې خبرې که د زړه په مینه واورو هر هنر به مو هنر شي پښتنو کا فکر وکړو نور اشنا نه وایي ما ته دروغ د نور اشنا نه وایي خپل جفا ته د وفا نه وایي ما ته دروغ د نور اشنا نه وایي خپل جفا ته د وفا نه وایي ما ته دروغ د نور اشنا نه وایي خپل جفا ته د وفا نه وایي مخکې شعر دی چې هر څوک اوبه بیایي د بوسو لاندې هر څوک اوبه بیایي د بوسو لاندې سمه خبره برملا نه وایي هر څوک اوبه بیایي د بوسو لاندې سمه خبره برملا نه وایي او بیا شعر دی چې دا سړی پورته په دار وخېجوي دا سړی پورته په دار وخېجوي سپینې خبرې چې څوک بیا نه وایي مننه چې خپله دې هم ګریوان کې وګوري یار خپله دې هم ګریوان کې وګوري یار تش ملامته دې په ما نه وایي او مهرباني او دوکه فریب ټګي برګي خوره ده دوکه فریب ټګي برګي خوره ده دا خلک هیڅ کله رښتیا نه وایي او شعر دی چې نه اقرار نه انکار شته په خوله نه اقرار نه انکار شته په خوله زما اشنا ما ته صفا نه وایي او باسطه دلته ضمیرونه مړه دي باسطه دلته ضمیرونه مړه دي څوک ناروا ته ناروا نه وایي